بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې قاري شفیق د زبیر په هکله هیلهمند و چې په وسیله به یې تر اجمله ورسیږي. کوم څوک چې اصلي قاچاقبر دی. بل طرف ته د قدوس زوی تورګل د جمال دکاندار خواته ورغلی و تر څو د خپل پلار په هکله ترې معلومات واخلي، ځکه هغه تر ماسخوتن ناوخته پورې کور ته نه و راغلی. خو له بده مرغه جمال یې هم په هکله ناخبره و. اوس به واورو چې اجمل خاني ته د زبیر په هکله څه وایي. څومره ګرمي ده څکال 2 قدمه به دې اخیستې نه له خولو به لون خیشتې څه پوه شوې دا لا څوک شو چې په دې ګرمۍ کې ورته موږ په یاد یو دا خو اجمل دی صبر چې خبرې ورسره وکړم چې په کوم وطن دی څه پوه شوې السلام علیکم اجمل خانه څنګه یې وعلیکم السلام ته څنګه یې خانیه څه خورې دي خیرت خو دی وایه که نه څه نوي تازه څه پوه شوې خبره داسې ده چې زه له 4 ورځو راهیسې لګیم وایم چې زبیر سره اړیکه ونیسم خو بس اړیکه نه کېږي دا ولې څه شی د زبیر سره خبرې کول غواړي څه پوه شوې که ته ورشې ورته ووایې چې اجمل در سره کار لري دغه ټلیفون دې ولې بند ده دا خو داسې ښکاري چې ته د زبیر له حاله خبر نه یې څه پوه شوې ولې زبیر څه شوي دي ته داسې وکړه چې که کومه چوکۍ یا کټ در سره نږدې وي په هغې قرار کښېنه ځکه چې کوم خبر زه در کوم شاید بېهوشي در باندې راولي څه پوه شوې ته څه وایې خانیه زبیر باندې څه شوي دي زه روان چې حالات مې بیا خراب شو خدای مه کړه چې ما خو به نه وي او که کوم بل څه پې شوي دي خبره داسې ده چې زبیر خو څو ورځې مخکې پولیسو ونیولو او تر اوسه راخلاص شوی نه دی مطلب دوسیه یې پخه ده څه پوه شوې وای خدایه څه شی زبیر پولیسو ونیولو دا کله چا شیطاني وکړه که هسې پېشکې کړی زه څه خبر یم چې څنګه یې نیولی دی زه خپله ډارېږم څه پوه شوې نه اوس ته ماته دومره خبر نشي راکولی چې زبیر پولیسو نیولی زموږ نه خپله وار پار خطا و نه پوهېدو چې څه وکړو څه نه ته رانه دا ګیله کې چې ولې مې خبر کړی نه یې څه پوه شوې نه دا نورې پرېږده اوس به څه کېږي دا خو ښه کار ونه شو که نه دا به کېږي چې که ثبوت او شاهدان پیدا شو نو زبیر ته به سزا ورکړي او ستا د نیولو کوششونه به جاري وي او که بېګناه ثابت شو نو بیا به مزې یې کوي څه پوه شوې داسې کار وکړه خانیه چې وروسته له نن نه نه راته زنګ وهه او نه درته زنګ وهم نه راځه نه به درځمه داسې وګڼه چې نه مې پېژنې نه دې پېژنم دا خبره خو دې صحیح ده خو دا راته ووایه چې هغه پیسې دې ولې کمې پرېښې وې تا کمې پرېښې وې او که نه زبیر ترې وهلې وې څه پوه شوې څومره چې در رسېدلي دي همدغه مې درته پرېښي دي ځکه چې خواري سته کمه وه او زموږ ډېره نو برخه هم همدغه شان سته کمه وي او زموږ ډېره وي ښه سمه ده نو ما ویل که زبیر رانه وهلي دي خو دا راته ووایه چې چېرته اوسېږې که زه یې دلته نه پسې واخیستم بیا مجبور یم ستا خواته درشم څه پوه شوې سمه ده زه درته د واټساپ شمېره درلېږم په همغه کې بیا راته میسېج وکړه زه به په تمه یم څه پوه شوې ته زه یې راوښیه چې ستا هم خوښ شم ما ته پیسې کمې راکوي څه پوه شوې نه پوهېږم چې دا دادا کومه خوا لاړ ولې موږ ته خبر نه دی کړی لالا ولالا خبر او که نه نه خدای دې خیر کړي ولې څه خبره شوې د لالګل محمدي کور هم نشته هغوی هم کډه وړې ده او کور یې همداسې خالي پروت دی څه شی د لالګل دوی کور خالي دی دا څه وایې رښتیا وایم لالا که باور دې نه شي نو راځه چې دواړه ورشو په خپلو سترګو به کور وګورې چې همداسې خالي پروت دی نه په تا مې باور دی خو په دې خبرې مې باور نه شي چې لالګل څنګه بې پوښتنې همداسې پټ تللی دی هغه هم د کډې کوډې سره زما هم باور نه کېده ما ویل د دادا په هکله به ترې پوښتنه وکړم خو چې لاړم ګورم کور ته قلف پروت دی
دا نو څنګه چل دی دا د پرون ماښام نه نشته د دوی معلومات نه کېږي چې دوی د شپې په کوم وخت تللي ځکه تر ماښامه خو همدلته وو چې د څه وخت یې موټر راوست او څه وخت یې کډه بار کړه چې اوس د چا پوښتنه وکړو د دادا او که د لالګل ماما موږ خو به لومړی د دادا معلومات کوو ورسره به د لالګل ماما هم وکړو چې د دوی خو به د لالا په ورکېدو کې لاس نه وي زما هم همدا خیال دی چېرته په دادا باندې دوی څه کړي نه وي ځکه داسې پټو تښتېدل زړه خو پرې زما هم شکمن شو چې آخر وجه څه وه چې کډه یې وکړه وه هم داسې پټ په پټه هرومرو د دادا په هکله ورته معلومات وو اوس څه کوو ورځو ورپسې د چا پسې ورځو د لالګل ماما دوی پسې او که د دادا پسې نه خو د دادا ځای را معلوم دی او نه د لالګل ماما دوی نه پوهېږو چې چېرته تللي او دا هم معلومه نه ده چې د دادا په هکله ورته معلومات شته او که زموږ شک کوو داسې به وکړو چې هغې شمارې ته به زنګ ووهو هغه راډیو کې چې نشریږي 119 شماره یادوم لومړی خو به خپل معلومات وکړو ځکه دادا خو ماشوم نه دی چې لارې خطا کړې وي لږ ورته صبر وکړو ګوندې پیدا شي لالا که زما منې نو زنګ به مو ورته وهلی و هسې نه ناوخته شي او له لاسه مو هر څه ونه وځي نو لا خو مو د خپلوانو کورونه ټول لټولي نه دي له خپلوانو نه به په منډه منډه پوښتنه وکړو که هلته هم نه وو نو بیا به 119 شمېرې ته زنګ ووهو نو داسې ولې نه کوو چې لومړی خپلو خپلوانو ته زنګونه ووهو او بیا که هلته نه وو 119 شمېرې ته به زنګ ووهو زما هم همداسې خوښه ده ته صبر چې له جیبه ټلیفون را وباسم السلام علیکم جمال خانه. وعلیکم السلام. ستړی مشې ګل دی نه؟ خیر اوسې ملګريه، څنګه ده دکانداري دی؟ دکانداري خو ښه ده، خو ته راته د زبیر په هکله خبر راکړه چې څه وشو، د اجمل په هکله معلومات وشو او که نه؟ زبیر چې کومې خبرې کوي تر هغه مخې زبیر ملامت نه ښکاري، خو داسې هم نه ده چې زبیر به په دې جرمونو کې لاس نه لري، البته چالاکي کوي. پام چې په خبرو یې غلط نشي، هغه یوازې په قاچاق څه چې په نورو جرمونو هم ککړ ښکاري چې په اسانه یې پرې نږدي. همدې خبرې ته خو زه امیر صاحب راولېږلم تر څو د زبیر دوی خلاف ثبوتونه او شواهد راټولولو په هکله درته ووایم. نو ولې تاسې په حوزه کې قانع نه کړی شو؟ د قانون له مخې زور نشو کولی او په خپله داسې خبرې کوي چې زموږ د تیر باسلو کوښښ کوي. موږ غواړو یو چې دلته ورته ثبوتونه او شاهدان پیدا کړو، بله دا چې له 3 ورځو نه زیات ساتلی هم نشو. موږ چې څه کوو باید زر تر زره یې وکړو. ما خپل کوښښ پیل کړی دی او یو څه معلومات مې هم راټول کړي دي، خو ته دا راته ووایه چې د اجمل په هکله مو څه وکړه؟ د اجمل په هکله یې خوله نه ده خلاصه کړې او نه یې اشارتن څه ویلي تر څو موږ د هغې په خلاف اقدام وکړو. ګورې زبیر خو په دې کارونو کې ککړ دی، البته زما د معلوماتو په اساس د قاچاقو په کارونو کې مخکښ اجمل دی. اوس خبره دا ده چې زبیر خوله نه خلاصوي او موږ په هکله ثبوت نه لرو تر څو د ثبوت په زور زبیر قانع کړو او د اجمل پوښتنه ترې وکړو. بس ته بېغمه شه، زه هم دا نن لاس په کار کېږم او تر سبا به انشاءالله یو څه کره معلومات ترلاسه کړم چې نه مخکې به یې زبیر په خپله قانع شي. بس زموږ هم درنه همدا تمه ده، ځکه له موږ سره همدومره موقع ده چې سړی ګیر کړو، که نه بیا یې ګیرول لږ ستونزمن ښکاري. زه یوې خبرې ته حیران یم چې تاسې موبایل ولې نه چک کوئ؟ د موبایل له لارې خو ډېر زر ګیرېدلی شي. غټ موبایل ورسره نه و، یوازې وړوکی ساده موبایل ورسره و چې د هغې له مخې موږ ته داسې خاص مواد لاسته رانغلل. نو هغه غټ موبایل یې څه شو؟ ولې غټ موبایل ورسره نه و؟ د ده په جیب کې غټ موبایل نه و او په دیره کې خو ته هم راسره وي. ډېر مو پسې وپلټل خو په لاس رانغی. بیا مو دا فکر و چې وړوکی موبایل کې به څه ثبوت وي، خو له بده مرغه سړی چالاک وخوت، بلکې زموږ له توقع نه هم زیات چالاک وخوت. خو زه یې همداسې چېرته پرېږدم، هم به یې موبایل پیدا کړم او هم نور ثبوتونه. ته یوازې انتظار کوه.